بسم الله الرحمن الرحيم. واللقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمزمز. دی حدیث کې بل حکم ذکر کوي د احکامو د وضو نه او د اوداسنه چې هغه یو خلال کول او بل په استنشاق کې منپوز ته اوبو راخودل کې مبالغه کول دي. لقیط ابن صبر ان روایت دی قال دی فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی صحابي ته ویلي اسبغ الوضوء دی خو یو صحابي ته ویلي لیکن حکم بیا ټول امت ته دی. اسبغ الوضوء پورا او دس کوا. اسباغ چې کوم دی دا په معنا د کولاوالي د پراخوالي باندې راځي اصل کې. لکه قران کریم کې الله رب العالمین فرمای داود علیہ السلام ته فرمایلی کنه ان اعمل سابغات جوړو پورا صغری. نو اسبغ هم دلته دا معنا دا چې پورا او دس کوا او کولا او دس کوا یعنی یو اندام پکې خالی مپریدا. اسبغ الوضوء پورا او دس کوا وخلل بین الاصابع او خلال کو ما بین د ګوتو خپل کې ګوتو کې خلال کول دته لیکل شي چې دا ګوت یو بل کې ورنه باسي ته او د ګوتو دا من چې کوم نه دا ګروتو چوته لیکي دای سیومږي کنه د دې مخدول ته خلال ویل کېدلی شي. دا غي اصل کې وجه دای چې په دې کې دا وبکل کله پورا نه ورځي نو زه پکې وښ پاتې کی نو سړی خپل احتیاط خپل کوشش وکړي چې دا وب پورا ورسي. دا خلال په دې ګوتو کې دا مستحب دی په اتفاق د علماء سره. وخلل بین الاصابع او خلال کو ما بین خپل ګوتو کې نو دا ګوتې بیا کده لاسونه دي او کبه د خپو دي په دې دواړو کې خلال کول پکاري د لپاره چې د وبو د ګرتونو تداول شي او اندام وښ پاتې شي. وبالغ فی الاستنشاء او مبالغه کوا په پوزې ته وبو راخ کودلو کې مبالغه معنی زیاتواله کوا یعنی پوزې ته چې کله وبو راکاږي نو لګي زیات راکاږي دې ته لیکي مبالغه زیاتواله کوا پر راخ کودلو کې د وبو کې پوزې ته استنشاق لیکي پوزې ته وبو راخ کودل په دې کې مبالغه زیاتواله کوا یعنی پوره راکاږي. الا ان تكون صائما مگر کتر وجداري کروجداري نو بیا پوره مراکاږي او داغي وجداران چې کله تر وجداري نو پوزې ته وبو ته ډیر راکاږي نو دا پوز ته چوبرا کږي بیا احتمال شته شي لاندې معدې ته لاړ شي نو چونکی په خوراک او بسکاک باندې خروجه ماتي کنه نو احتیاط په بنیاد باندې تار لپاره پکار دي چې پروژه کې با پوز ته وبډیر نه راکاږي دا مطلب نه چې وب نه راکاږي وبر اخ شته مبالغه نشته ډیر خلک خطا کوي په دې مسله کې. اغي وای په رمضان کې چې کله یو سړی باندې غسل واوړي وای کنه نو لہذا دا به غړغړم نه کوي او دا رګي پوز ته ووم نه راکاږي ډېر به نه راکاږي چې کله ماخام روزه ما تکلا نو بیا به دا پوز ته وبرا کاږي دا رګي غړغړه وکین نو موږ ایت دا یو چې په دا ټیو پورې بدای قشن جنب ګرځي دا ټیو پورې جنب ګرځي سیدا ته چا ویلي چې دومره تاخير به کې تکوا دا اجازه ته چا کړی دی نه دا حدیث صفا مطلب دا دی چې پوز ته وبرا کاږي لیکن مبالغه پکې مکوا. دا حدیث دا معلومه شو چې دی پوز ته وبرا کودل دا لازم دی په غره پاوداسه کې او دارنګ په غسل کې ډېر خلک داسي چې اغي ظاهر د پوز لمده کې او پوز ته وبنه راکاږي دا غلط کار کوي. وې دا ظاهر پوز د پوز را سرونه دا په پاوداسه کې او د مخ په انځلو کې څه لمدي کنه چې ته په مخ باندې وبر اورته خدا پوز وسله دی کنه لمديږي نو مخ کې نه ورارتلې یا نه ورارتلې مخ کې چې ته پوز ته وبر اورته نو دغه معنی دار چې پوز ته وبر راکاږي بیا خو غره دا پوز ترخول په کې حدیث کې دی راغلي چې پوزه په ترخه ک ترخه جو خاطر خو ک ترخه نشو جوړو ترخه کې دي نه خو چې پوزه ته قتل کې بدن نه راکاږي دا مطلب دی په حدیث کې. د حدیث نه یو بل فائدہ هغه معلومیږي چې پوزه ته چې په کوم دوايي او کوم شی داخله ولې شي په دې مروجماتي دا د حدیث ته مفهوم نه معلومیږي چې په پوزه باندې او په خله باندې چې کوم دوايي دا معده ته لاړ شي کوم خوراک کاک معده ته لاړ شي په دې باندې روزه کې هغه ماتيږي. نو لہذا په دې کې احتیاط کول پکار دی چې د پوزې په سایډ باندې امر روجماتي دلې چې لکه څنګه چې د خپل په سایډ باندې هغه روجماتي. اخرجه الاربعه دا حدیث څلور محدثین نقل کړی دی وصححه ابن خزیمه او دا حدیث امام ابن خزیمه صحیح کړی دی.
ولی ابي داود فی روایت نو د ابو داود په یو روایت کې راغلی دی چې نبی له سلام د صحابي ته ویلي اذا توضأت کله چې ته اودس کې فمزمز نو مزمزه کوا په خلی ته وبو ورارتوا اول چې غړغړه نه ګره دا په حدیث کې راغلی دا غړغړه چې خامخافي د دې ثبوت نشته په حدیثو کې البته کاشي څوک خلی ته ورارته په پر خلی کې تا وراتا کې غړغړه په کیو کې نو دي کې لیکن سنت نه غوړي ها چې خلک دا لازم ګڼي نور مسله مخکې مو ذکر کړی و د مزمزي یعنی پوزې ته وبارتل خلی ته وبارتل دغه حکم مو ذکر کړو چې راجح قول په بنیاد باندې دا واجب دی ها او دا حدیث په دلیل اذا توضأت پیغمبر فرمایي چې کله تا اودس کې فمزمز لہذا مزمزه کوا او خلی ته وبو هغه ورارتوا دا حدیث سند په لحاظ سره صحیح دی امام ابن خزیمه صحیح کړی دی دانګ ابن حبان امام حاکم وغیرہ ای صحیح کړی امام ترمذی امام بغوی امام ابن القطان په بیان الوهم والایهام کې هغه صحیح کړی دا حدیث واضح حدیث په دې مسله باندې چې مبالغه کول دا ضروری